الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. پنن درس کې به د فقه دوه مسلې ذکر کو. اوله مسله دا ده چې یو سړی د سحر فرض منځو کې یو سنت ترې نه پاتې شوي، نو دا سنت د لمر د راختلو نه مخکې کولی شي که نه شي کولی. نو د فقه حنفي مسله دا ده چې د سحر سنت د فرضو نه وروسته د لمر د راختلو نه مخکې مکروه دي. او د فقه حنفي دا مسله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیرو احادیثو نه مستنبطه ده. د الله پاک په توفیق به زه اوه احادیث تاسو په خدمت کې پیش کم. اول عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. صحیح بخاری جلد اول صفحه 2 صحیح مسلم جلد اول صفحه 215. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوه قسمه منځونو نه منع کړې ده. یو چې کله د مازیګر فرض منځو شي نو بیا تر ماښام پورې د نورو منځونو نه منع کړې ده، او چې د سحر فرض منځو شي نو د لمر تر راختلو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورو منځونو نه منع کړې ده چې په دې کې نوافل او سنت هم راځي. دویم حدیث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. صحيح البخاري جلد اول صفحه 2 صحيح مسلم جلد اول صفحه 215. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر د فرض نه وروسته د لمر تر راختلو پورې د نورو منځونو نه منع کړې ده، او د مازیګر د فرضو نه وروسته د لمر تر پریوتلو پورې د نورو منځونو نه منع کړې ده. عبدالله ابن عباس فرمایي چې دا مسئله ما د پیغمبر علیه السلام د ډیرو صحابو نه اورېدلې ده چې په هغوی کې حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه هم شاملو، او حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه زما په دې ټولو کې ډیر زیات خوښو. یعنی دې ټولو دا مسئله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را نقل کړې ده چې د مازیګر فرض مونځ چې وشي نو بیا به تر ماښامه پورې بل مونځ نه کیږي، او چې د سحر فرض مونځ وشي نو بیا به تر لمر ختلو پورې بل مونځ نه کیږي. دریم حدیث عن عطاء ابن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. صحيح البخاري جلد أول صفحة 2 صحيح مسلم جلد أول صفحة 215. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دوه منځونو نه منع کړې ده. یو دا چې د مازیګر منځ وشي فرض نو بیا تر ماښامه پورې د نورو منځونو نه منع ده. دویم دا چې د سحر فرض منځ وشي نو بیا تر لمر د راختلو پورې د نورو منځونو نه منع ده. څلورم حدیث عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليها بعد ما تطلع الشمس. ترمذی جلد اول صفحه 96. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چانه چې د سحر سنت پاتې شي نو هغه بیا د لمر د راختلو نه وروسته وکړي. پنځم حدیث عن ابن سیرین عن ابن عمر انه صلاها بعد اضحى مصنف ابن ابي شيبه جلد 2 صفحه يوصل او 50. یعنی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د سحر سنت پاتې شو به د څاخت نه وروسته وکړه. شپږم حدیث عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم يقول اذا لم اصليها حتى اصلي الفجر صليتهما بعد طلوع الشمس. مصنف ابن ابي شيبه جلد 2 صفحه 255. یعنی يحيى بن سعيد فرمایي چې ما د قاسم ابن محمد نه اوریدلی دي چې فرمایلی دي چې کله چې د سحر سنت را نه پاتې شي نو بیا د لمر د راختلو نه وروسته کومه. وم حديث مالك بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاتته ركعة الفجر فقضاهما. موتا امام مالك صفحه 112. یعنی د حضرت ابن عمر رضی الله عنهما نه د سحر سنت پاتې شو
نو د سهار د لمر د راختلو نه وروسته یې وکړه. نو یو مسله خو دا شوه چې کله د سهار سنت د یو چا نه پاتې شي نو هغه بیا د لمر د راختلو نه مخکې د هغې کول مکروه دي. دویمه مسله چې د سحر جمع ودرېږي نو سنت کول څه حکم لري؟ نو ګوره لامذهبه صادق سیالکوټي د سبیل الرسول په صفحه 240 کې د فقه او د حدیث په مابین کې د اختلاف د ثابتولو دپاره لیکي چې یو طرف ته عنوان لګوي ممانعت رسول او بیا حدیث پیش کوي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه صحیح مسلم. یعنی چې کله د لمانځه دپاره اقامت وشي نو د دغې فرض لمونځ نه ماسوا بل لمونځ بیا نه کیږي. او بیا د فقه مسله دا ده چې د سهار لمونځ د سهار د مانځه جمع ولاړه وي او یو سړی راغلو سنت یې نه کړي نو که یو رکعت د امام پسې نیولی شو نو سنت دې وکړي د مسجد د دروازې سره او بیا دې په جماعت کې شریک شي. او بیا صادق سیالکوټي لیکي چې احنافو د الله نه وویرېږئ د امام صاحب د فرضي اقوالو په مقابله کې قرآن او حدیث مه پرېږدئ. مونږ ورته وایو چې لا مذهب خناسه تا قرآن او حدیث اورېدلی او په قرآن او حدیث ته پوهېږي ته غوږ کېږده چې زه تا په قرآن او په حدیث باندې پوه کړم. لا مذهب خناسه دا اعتراض ډېر پخوانی دی. ستاسو مشر هریچند ابن دیوانچند کتري هندو دا په ظفر المبین صفحه 118 کې ذکر کړی و. په هغه وخت کې د دې جواب احنافو په فتح المبین صفحه 140 نه تر صفحه 126 پورې ورکړی و. زه به د فتح المبین دا جواب د ډېر اختصار سره درته رانقل کم. ګوره لا مذهب خناسه دا کم حدیث چې تا لیکلی دی دا حدیث په ظاهر ستا په نظم پاتې نه دی. د دې حدیث ظاهري الفاظ دا دي اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه چې کله د مانځه دپاره اقامت وشي بیا هیڅ مونځ نه کیږي سوا د دغې فرضي مونځ نه. نو د دې حدیث په مقتضا که په ظاهر یې ځي نو بیا پکار دی چې د ښځو مونځ په کورونو کې صحیح نشي او د دوکاندارانو مونځ په بازارونو کې صحیح نشي. حالانکې دغې مونځونو ته تاسو صحیح وایئ دا د دې حدیث نه تاسو مستثنا کوئ. معلومیږي دا چې د دې حدیث نه هغه لمونځ مراد دی چې د اقامت په وخت کې په داخل د مسجد کې ادا کیږي. او دا مسئله د فقه حنفي نه خلاف نه ده ځکه فقه حنفي په هغه وخت کې د سنتو اجازت ورکوي چې د مسجد نه د باندې وي او یا په منځ کې حایل وي. دویم دا دی چې د ټولو ائمو اتفاق دی چې د ماسپښین ماښام او ماخوستن سنتونه به د اقامت په وخت کې او د اقامت نه وروسته نه کوي. یعنی چې جماعت ودرېږي نو د ماسپښین سنت به بیا نه کوي د ماښام او د ماخوستن سنتونه او نوافل به نه کوي ځکه چې دا سنتونه او نوافل د جماعت نه وروسته په خپل وخت کې هم ادا کیدی شي. او د سهار سنت د جمهور صحابو او تابعینو امام ابو حنیفه امام ثوری امام مالک فی روایتن او امام اوزاعی امام حسن بصری امام مسروق امام ابو یوسف امام محمد او امام زوفر په نیزه په دوو شرطونو باندې کولی شي. یو دا چې جماعت ولاړي او ته د سهار سنت کوي نو دا د سهار سنت به د مسجد نه د باندې کوي او یا به په داسې ځای کې کوي چې د جمع د جماعت د صفونو او ستا په مابین کې څه حایل واقع شوی نو یعنی یو پرده پکې وي. یو شرط پکې دا دی او دویم شرط پکې دا دی چې د سنتو نه وروسته د امام سره یو رکعت د نیولو غالب ګمان وي. د احادیثو د مطالعې نه وروسته د سهار د سنتو په باره کې یو څو خبرې را معلومیږي. اوله خبر دا ده چې د سهار د لمانځه د سنتو تاکید په نظر سره نورو سنتونو ته ډیر زیات دی. وګوره آثار السنن صفحه 182 کې ډیر احادیث د سهار د سنتو په اهمیت کې لیکل شوي دي. دویم د سهار د فرض د لمانځه نه وروسته نوافل کول منع دي آثار السنن صفحه 182. او دریم که دا سنت د فرضي لمانځه نه مخکې ونه شي نو بیا په داخل د وخت کې د کولو موقع نشته بلکې د لمر د ختلو نه وروسته به بیا قضایي کیږي. نو احنافو د احادیثو په مابین کې داسې تطبیق کړی دی چې په ټولو احادیثو عمل راشي او ټول فضیلتونه حاصل هم شي. اول حدیث د ابي هريره رضی الله عنه حدیث دی اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه. یعنی چې کله د فرض لمانځه دپاره اقامت وشي نو د دې فرض لمونځ نه سوا بل لمونځ نه کیږي. مخکې ذکر شو چې دا حدیث په ظاهر نه دی پاتې
کنه نو په مسجد کې چې اقامت وشي نو پکار دی چې په کورونو کې د زنانو او د عامو معذورو خلکو لمونځ جایز نشي. د دې سره سره په دې حدیث کې اختلاف دی چې موقوف دی او که مرفوع دی. امام ترمذي رحمه الله فرمایي چې زکریا بن اسحاق او دارنګ ایوب او دارنګ ورقه ابن عمر او زیاد ابن سعد او اسماعیل ابن مسلم دا حدیث د عمرو بن دینار عن عطاء بن یسار عن ابي هريره مرفوعا نقل کړی دی او حماد بن زید او سفیان بن عیینه د عمرو بن دینار نه موقوفا نقل کړی دی. والمرفوع اصح. همدارنګه حماد بن سلمه کتاب الام جلد اول صفحه 126 او حاشیه د کتاب الام جلد اول صفحه 129. ابن علیه عند ابن ابي شیبه ابراهیم ابن اسماعیل ابن مجمع عند ابن ابي حاتم دوی موقوفا نقل کړی دی. وګوره معارف السنن صفحه 26 او صفحه 28 جلد 4. محمد ابن طاهر المقدسی موقوفا نقل کړی دی. تذکرة الموضوعات صفحه 6. نو دغه اختلاف لوجه امام بخاری دا حدیث د سند سره نه دی روایت کړی. غالبا دغه اختلاف ته کتلی دی او له همدې وجه امام ترمذي دی حدیث ته د صحیح په ځای حسن ویلی دی. نو دغه حدیث چې له مذهب خناس پیش کړی دی په دې حدیث کې وقفا او رفعا اختلاف دی او په ظاهر باندې پاتې نه دی. دوهم حدیث خپله د ابو هریره رضی الله عنه بل حدیث دی او سندن بالکل صحیح دی، مرفوع حدیث دی. لا تدعو رکعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. آثار السنن صفحه 102. ابو داود جلد اول صفحه 108. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سهار سنت مه پرېږدئ اگر چې وشړلی اسونو نو د سهار سنت ډیر مؤکد دی. دریم حدیث عن عائشة رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رکعت الفجر خیر من الدنيا وما فيها. مسلم جلد اول صفحه 251. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سهار سنت د دنیا او د ما فيها نه بهتر دی. څلورم حدیث عن عائشة رضی الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. صحیح البخاری جلد اول صفحه 156. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار د سنتو ډیر پابندو. دارنګي د ابو هريره رضی الله عنه نه مرفوعا روایت ده چې من ادرک رکعتا من الصلاه فقد ادرک الصلاه. چا چې یو رکعت د جماعت د لمانځه ونیولو نو هغه جماعت ونیولو. مسلم جلد اول صفحه 220. لهذا احناف فرمایي چې د یو رکعت د نیولو غالب ګماني نو د سهار سنت دی بیا د مسجد نه بهر وکي. دارنګه د ابو هريره رضی الله عنه نه مرفوعا روایت ده اذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاه فلا يخرج احدكم حتى يصلي. یعنی چې کله تاسو په مسجد کې وای او اذان وشي نو نه دی وځي یو تاسو د مسجد څخه تر څو چې لمونځ وکړي. نو دا ټول احادیث را جمع کا چې د مسجد نه بهر او یا په د مسجد په داخل کې چې د منځ کوونکي او د امام په مابین کې کم شی حایل وي او سنتو کې نو پلا تدعو رکعتي الفجر باندې محمد راغلو او چې په یو رکعت د جماعت کې شریک شي نو جماعت دی مونیولو. ځکه چې پیغمبر علیه السلام فرمای من ادرک رکعتا من الصلاه فقد ادرک الصلاه. چا چې د جماعت یو رکعت ونیولو نو د ټوله جماعت ونیولو. بعضو په واسطه د مسلم ابن خالد زنجي عن عمرو بن دینار دام روایت کړی دی چې ولا رکعتي الفجر. یعنی چې کله جماعت ودرېږي د فرض مانځه دپاره اقامت وشي نو بیا هیڅ مونځ نه کیږي ولا رکعتي الفجر او د سحر سنت هم نه کیږي. لیکن د دې په سند کې یو راوي یحیی بن دینار د طرف نه ضعف منسوب دی. آثار السنن صفحه 102 کې د ضعف منسوب دی. همدارنګه وم حدیث د دې برعکس بهقي په طریقې د لیث ابن سعد عن عطاء عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه الا ركعتي الصبح. روایت کړی دی السنن الكبرى جلد 2 صفحه 403. یعنی چې کله اقامت وشي نور منځونه مه کوئ مګر د سهار سنت کوئ. د دې حدیث په سند کې حجاج ابن نصیر مختلف فيه راوي دی. میزان الاعتدال جلد اول صفحه 46. او عباد ابن کثیر الرملی چې دی په دې کې یو بل راوي دی
هغه مختلف فیه ده. میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 300. په یو روایت کې ولا رکعتي الفجر ابن عدی د یحیی ابن نصیر په مناکیرو کې ذکر کړی دی، مگر الا رکعتي صبح د حجاج ابن نصیر په مناکیرو کې نه دی ذکر کړی. نو کبل فرض دواړه حسنم وي نو بیا هم ولا رکعتي الفجر په هغې صورت حمل دی چې د مسجد نه بهر وي او یا د صفونو او د سنت کوونکي په منځ کې کم شی حایلي. اتم حدیث د عبدالله ابن مالک ابن بجینه حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجرې مبارک نه مسجد شریف ته تشریف راوړو، نو څوک یې په لمانځه ولیدو نو وی فرمیل چې لا تجعلوا هذه مثل صلاة الظهر قبلها وبعدها اجعلوا بینهما. صحیح البخاری جلد اول صفحه 91. په مسلم شریف کې داسې الفاظ هم شته امرنا الله نوصل صلاة بصلاة. مسلم جلد اول صفحه 288. والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. احنافم په دې قایل دي چې سنت بالکل د فرض سره متصل نه دي پکار بلکې د فاصلې سره کول پکار دي. همدارنګه په دې باره کې د صحابه ډیر احادیث راغلي دي. عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن دخل المسجد والإمام قائم يصلي فلا ينفرد وحده بصلاة ولكن يدخل مع الإمام في الصلاة. رواه التبراني في الكبير. حضرت عبد الله بن عمر فرمایي چې نشته کامل مونږ د هغه چا دپاره چې مسجد ته داخل شي او امام ولاړ وي لمونځ کوي نو یوازې د لمونځ نه کوي بلکې د امام سره د په لمانځه کې داخل شي. نو ګوره په دې حدیث کې دخل المسجد ذکر دی او سنت به د مسجد نه بهر او یا په داسې ځای کې کوي چې د صفونو او د سنت کوونکي په مابین کې حایل وي. لکه د دې حدیث راوي عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما به همداسې کول، یعنی چې کله به جمع ولاړه وه نو دی به راغلو سنت به یې نه وکړي نو د مسجد نه بهر به یې سنت وکړه او یا به په مسجد کې دننه خو چې د جمع او د په مابین کې به حایلو په داسې ځای کې به سنت وکړه. آثار السنن صفحه 182. دارنګه د حضرت انس رضی الله عنه نه روایت ده، هغه فرمای خرج النبي صلی الله علیه وسلم واقیمت الصلاه فراى ناسا يصلون ركعتين بالعجله فقال اصلاتان معا فنهى ان يصلي في المسجد اذا اقیمت الصلاه. یعنی حضرت انس سے فرمای چې پیغمبر علیه السلام یو ورځ جمعه ته لاړو، جمع ولاړه و خلکو سنتونه کول، نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل اصلاتان معا، آیا دوه منځونه یو ځای کوئ؟ نو بیا خلک په مسجد کې دننه د سنتو نه منع کړه چې کله به جماعت ولاړو. نو ګوره دلته د فی المسجدي ذکر دی، نو نه په داخل د مسجد کې ده نه بهر. خپله د دې حدیث راوي حضرت انس رضی الله عنه د اقامت په وخت کې سنت کړي دي. آثار السنن صفحه 182. وروسته درته د حوالې پیش کوم. 11 حدیث د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه نم د منع روایت راغلی دی، لیکن حضرت عبدالله ابن مسعود د په مخ کې د ستنې شاته سنت کول او د نه منع کولو. آثار السنن صفحه 182. معلومه شوه چې د دوی په نیز منع د صفونو سره په سنتو کولو باندې حمل ده. د عبدالله ابن سرجس په روایت کې راغلی دي چې فی ناحیة المسجد هغه هم د صفونو سره په اتصال ور حمل دی. د صحابو په عهد کې او د تابعینو په عهد کې په مدینه کې د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې عام خلکو همداسې سنت کول، خپل ابن عمر رضی الله عنه همداسې سنت کول او هیڅ چا ور باندې انکار نه کولو. په مکه مکرمه کې ابن عباس، په کوفه کې ابن مسعود، په بصره کې حسن بصری رضی الله عنهم په همدې طریقه سنت کول چې جماعت به ولاړو نو دوی به بهر سنت وکړه او یا به په داسې ځای کې سنت وکړه چې د جماعت او د دوی په مابین کې به یو حایلو او هیڅ چا انکار نه کولو. ګوره طحاوي شرح معانی الاثار ته رجوع وکړه. بلکې په کومو احادیثو کې چې منع راغلی ده نو د همدې احادیثو د راویانو نه د سنتو د کولو روایت پیدا کیږي. نو معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفونو سره متصل د اقامت په وخت کې د سنتو د کولو نه منع کړې ده. بل داسې یو حدیث هم نشته چې د مسجد نه بهر او یا د حایل په صورت کې د اقامت په وخت کې د سنتو د کولو نه منع کړي وي. دارنګي په یو حدیث کې راځي
عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر عند الإقامة. مسند احمد جلد اول صفحه واویا، ابن ماجه صفحه واتیا. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به د سحر سنت د اقامت په وخت کې کول. همدارنګه په یو بل حدیث کې راځي د حضرت علی رضی الله عنه نه روایت ده، هغه فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی الرکعتین عند الاقامه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د سحر سنت د اقامت په وخت کې کول. ابن ماجه جلد اول صفحه 415. دارنګه ترمذی کتاب الزکات باب ما جاء فی زکات الذهب والورق جلد اول صفحه 114. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی طور د اقامت په وخت کې سنت کول د نمونې د پیش کولو د پاره. همدارنګه صحابه بم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د اقامت په وخت کې سنت کول، او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې منع کړی و نو هغه صرف په هغه صورت کې کړی و چې څوک د اقامت په وخت کې سنت د صفونو سره متصل کوي. صاحب د آثار السنن په صفحه 103 کې دې موضوع ته پورا باب لګولې ده په نوم د باب من قال يصلي سنة الفجر عند اشتغال الامام بالفریضه. او لاندې ډیر احادیث نقل کړي دي. یو څو احادیث به د الله پاک په توفیق درته ذکر کوم. ګوره د فقه مسله واوري. د فقه مسله دا ده چې د سحر جماعت ولاړ وي نو په دوو شرطونو ته سنت کولی شي. یو دا چې دا یقین دی وي چې یو رکعت رانیوی شم، او دویم دا چې د مسجد نه بهر او یا په داسې ځای کې چې ستا او د جماعت په مابین کې حایل واقع وي نو بیا د سحر سنت کولی شي. بهتر دادی أول عن مالك بن مغول قال سمعت نافعا يقول أيقظت ابن عمر لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة فقام فصلى ركعتين. رواه التحاوي جلد اول صفحة 58 وإسناده صحيح. حضرت مالك بن مغول فرمای چې ما د نافع نه واوریدل چې وی فرمایل چې ما ابن عمر د سهار د لمانځه دپاره راویښ کړو په داسې حال کې چې اقامت شوی نو هغه راپاڅېدلو او اول سنت وکړه. ګوره اقامت شوی دی او اول سنت کوي. دویم عن محمد بن كعب قال خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنه من بيته فأقيمت صلاة الصبح فركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد وهو في الطريق ثم دخل المسجد فصلى الصبح مع الناس. رواه التحاوي جلد اول صفحة 258. یعنی د سهار د لمانځه دپاره اقامت شوی جمع ولاړه وه، لیکن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما د مسجد نه بهر اول سنت وکړل او بیا په جماعت کې شریک شو. دارنګه وعن زید بن اسلم عن ابن عمر رضي الله عنه انه جاء والامام يصلي الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل الصبح فصلاهما في حجرة حفصة ثم انه صلى مع الامام. رواه التحاوي جلد اول صفحة 258 ورجاله ثقات الا يحيى بن ابي كثير يدلس. یعنی د سهار د لمانځه دپاره اقامت شوی نو عبدالله ابن عمر اول د حضرت حفصی په کوټه کې سنت وکړل او بیا په جماعت کې شریک شو. دارنګه وعن ابي الدرداء رضي الله عنه انه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فصلى الركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاة. رواه التحاوي جلد اول صفحة 258 واسناده حسن. یعنی حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه به چې کله مسجد ته راغلو او خلق به د سهار په جماعت ولاړو نو د به اول د مسجد په یو کونج کې سنت وکړل او بیا به په جماعت کې شریک شو. وعن حارثة بن مضرب ان ابن مسعود رضی الله عنه وابا موسى رضی الله عنه خرجا من عند سعيد بن العاص رضي الله عنه فأقيمت الصلاة فركع ابن مسعود ركعتين ثم دخل مع القوم في الصلاة وأما أبو موسى فدخل في الصف. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه جلد صفحة 251 وإسناده صحيح. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه د اقامت نورستا د سحر سنت وکړه او بیا په جماعت کې شریک شو. دارنګه وعن عبد الله بن أبي موسى عن أبيه حين دعاهم سعيد بن العاص دعا أبو موسى وحذيفة وعبد الله بن مسعود قبل أن يصلي الغداة ثم خرجوا من عنده وقد أقيمت الصلاة فجلس عبد الله إلى أسطوانة من المسجد فصلى ركعتين ثم دخل في الصلاة. رواه التحاوي جلد أول صفحة 250.
یعنی د سهار د لمانځه لپاره اقامت شوی و نو حضرت عبدالله ابن مسعود اول د ستنې شاته سنت وکړل او بیا په جماعت کې شریک شو. وعن عبد الله بن ابي موسى عن عبد الله رضي الله عنه انه دخل المسجد والامام في الصلاه فصلى ركعتي الفجر رواه الطحاوي جل اول صفحه 250 والطبراني واسناده حسن. یعنی حضرت عبدالله ابن مسعود په داسې وخت کې د سهار سنت وکړل چې جماعت ولاړو. وعن ابي مجلس قال دخلت المسجد في صلاة الغداة مع ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه والإمام يصلي فأما ابن عمر فدخل في الصف وأما ابن عباس فصلى ركعتين ثم دخل مع الإمام فلما سلم الإمام قعد ابن عمر رضي الله عنه مكانه حتى طلعت الشمس فقام فركع ركعتين رواه الطحاوي جلد أول صفحة 250 واسناده صحیح. یعنی ورځ د سهار جماعت ولاړو نو ابن عمر په جماعت کې شریک شو او سنت د لمر د راختلو نه وروسته وکړل او ابن عباس رضی الله عنهما اول سنت وکړل او بیا په جماعت کې شریک شو. وعن ابي عثمان الانصاري رضي الله عنه قال جاء عبد الله بن عباس والإمام في صلاة الغداة ولم يكن صلى الركعتين فصلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الركعتين خلف الإمام ثم دخل معهم رواه الطحاوي جل أول صفحة 253 وإسناده صحيح. يعني جماعت ولاړو عبد الله بن عباس رضي الله عنه أول سنت وکړل او بیا په جماعت کې شریک شو. وعن أبي عثمان النهدي قال كنا نأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن نصلي ركعتين قبل الصبح وهو في الصلاة فنصلي في آخر المسجد ثم ندخل مع القوم في صلاتهم رواه الطحاوي جلد أول صفحة 258 وإسناده حسن. يعني ده حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما په زمانه کې بچ جماعت ولاړو نو صحابه او تابعین به اول سنت کول او بیا به په جماعت کې شریکېدل. دارنگی وعن الشعبي عن مسروق أنه فعل ذلك غير أنه قال في ناحية المسجد رواه الطحاوي وإسناده صحيح. یعنی حضرت مسروق با چې جماعت ولاړو نو د مسجد په یو کنج کې به اول سنت وکړو او بیا به په جماعت کې شریک شو. وعن يزيد بن إبراهيم عن الحسن أنه كان يقول إذا دخلت المسجد ولم تصلي ركعتي الفجر فصلهما وإن كان الإمام يصلي ثم ادخل مع الإمام رواه الطحاوي وإسناده صحيح. حسن بصری سے فرمایي چې کله مسجد ته لاړې او سنت دې نو کړي نو اول سنت وکړه اگر چې جماعت ولاړوي بیا په جماعت کې شریک شه. نو لا مذهب خناسه دا تقریبا د یو درجن نم زیات احادیث درته د الله پاک په توفیق باندې ما پیش کړ چې د دوی سره فقه حنفي بالکل موافقه و. نو ته د الله نه ویریږه د دومره احادیث مخالفت مکوه. احناف الحمدلله په ټولو احادیث عمل کوي او د احادیث په مابین کې تطبیق کوي.